د قرآن کریم د ترجمې 51 درس سورة البقره آیات 200 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالی فرمای ومنهم او زین د دوینا من آغا څوک دی یقولو چې وای ربنا اے رب زمونږ آتنا راکړه مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتن نیکی یعنی نعمتنا وفی الآخرة او په آخرت کې حسنتن هم نیکی یا جنت وقنا او وساتی مونږ عذاب النار د عذاب د اور یعنی د عذاب د دوزخنا اولئک دغه خلق لهم دویتا نصیب لویا برخه ده مما د آغو نیکو اعمالو په سبب کسبو چې دوی کړي دي والله او الله تعالی سریع الحساب زر د حساب اخستون کې دی وذکروا او ذکر کوي تاسو الله د الله تعالی فی ایام پورزو معدودات شمیرل شوو کې چې د ذوالحجې 11 12 او 14 دغه 3 ورځې دي په دې ورځو کې خلق د حج نه فارغیږي یعنی خلاصیږي په مینا کې اوسیږي د شیطانانو وشتل او د هر مانځنه وروسته تکبیرونه ویل کیږي فمن نو څوک چې تعجل بیړه یا تلوار وکړي پتلو کې د مینا نه مکې ته فی یومین په 2 ورځو کې چې 11 او 12 د ذی الحجې ده فلا نو نشتا اثم گناه علیه په هغه باندې یعنی تلوار کون کی باندې ومن او څوک چې تاخیر وکړي یعنی او 3 ورځې په مینا کې پاتې شي فلا نو نشتا اثم گناه علیه په د باندې الله تعالی دواړه جایز کړي دي خو بهتر
او افضل 3 ورځې دي، او دا بې ګناهي لمن د هغه چا د پاره ده اتقا چې پرهیز یې کړی وي، د ګناهونو نه یې ځان ساتلی وي. واتقوا او تل ویریږئ الله د الله تعالی نه، واعلموا او پوه شئ تاسو انکم چې بېشکه تاسو الیه خاص هغه جل جلاله ته تحشرون ورټولیږئ، یعنی په قیامت کې د خپلو اعمالو د جزا او سزا د پاره ټول الله تعالی ته ورټولیږئ. ومن او ځینې الناس د خلکو څخه، ومن الناس او ځینې د خلکو څخه من هغه څوک دی یعجبک چې په تعجب کې اچوي تا قوله خبرې د هغه فی الحیات په ژوند کې الدنیا د دنیا، یعنی د دنیا په کارونو لکه سیاست او تجارت کې ډیر چالاکه او ډیره خوږه او پسته ژبه لري. ویشهدو او شاهد کوي یا ګواه کوي الله تعالی علی په ما هغه څه باندې فی قلبه چې د هغه په زړه کې دي، یعنی چې خبرې کوي قسمونه خوري، تا ته وایي چې په الله قسم دی چې ستا سره ډیر محبت لرم، په زړه کې را باندې ډیر زیات ګرانی، و حال دا دی چې په زړه کې هوا اغا الدو سخت الخصام جګړه مار دی، یا ستا سخت دښمن دی چې وسه در باندې وشي نه دی په سر ایله کوي او نه دی په مال. یعنی څوک چې درته ډیر قسمونه کوي او دا قسم خواره دا منافقان دي، په خبره یقین ونه کوي. و اذا او کله چې تولا بیرته وګرځي یا ستانه لاړ شي، سعی کوشش کوي فی الارض په ځمکه کې لیفسد چې فساد وکړي، فیها په هغې کې، ویهلک او تباه کړي، ویهلک او تباه کړي الحرث فصل والنسل او نسل، یعنی د په قسمونو او پسته خوله باور مکوه، حقیقت دا دی چې دا چالاکه او قسم خور ستا دوست نه دی بلکې
ستا د مالونو او ځانونو دښمن دی. و حال دا دی چې الله تعالی لا يحب نخوخوي الفساد فساد. و اذا او کله چې قیل ویل کیږي له اغتا اتقی چې وویریږه الله د الله تعالی نه چې منافقت او ګناه مکوه. اخذته نیسی اغا یا کوي اغا العزت غیرت بالاثم په ګناه کولو سره. یعنی منافقت او ګناه کول ورته غیرت او د منافقت او ګناه پرې خودل ورته بی غیرتی ښکاری. فحسبه نو کافی دی دتا داس منافق تا جهنم دوزخ. ولبئس او بیشکا جهنم دیر بد یا خراب المهاد زید اسیدلو دی. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.